خیبر پختونخوا کې ناامني لا کنټرول وتلې ده. علي امین ګنډاپور وایي چې د پاکستان حکومت له کابل سره د خبرو اترو اجازه راکړه. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د پاکستان تر کنټرول لاندې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې رابانو ناامنیو هلته جدي اندېښنې پارولې دي او له همدې امله د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي دی مرکزي حکومت یې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره د خبرو اجازه ورکړه. علي امین ګنډاپور په پېښور کې د پاکستان دفاعي پوهنتون یوې غونډې تبدیلې د افغانستان وضعیت مخامخ د خیبر پختونخوا پر وضعیت اغیز کوي او له همدې امله کابل سره له خبرو پرته سیمه ییز ثبات نه ممکن دی. د خیبر پختونخوا مشر علي امین ګنډاپور په خبره د افغانستان له چارواکو سره خبرې د اوږدمهاله حل لارې ترلاسه کېدو لپاره اساسي شرط دی او ادعا کوي چې د همدې اساسیت په درک کولو سره یې له مرکزي حکومت سره د خبرو اجازه ترلاسه کړې ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور زیاته کړې د اوږدمهاله حل لپاره له افغانستان سره خبرې مهمې دي او دا د سبب شوه چې فدرالي حکومت په دې اړه زما وړاندیز ومني. خو شنونکي د نوموړي د هوډ برعکس نظر لري. دوی که زه هم د قبایلي سیمو په ناامنیو کې د افغانستان حکومت مسؤل نه بولي، خو دا د ګنډاپور مسؤلیت ګڼي چې له کابل سره هر ډول مسایل د پاکستان د مرکزي حکومت له ادرسه تعقیب کړي، نه د ایالتي حکومت له پلوه. د سیاسي چارو شنونکی فرید الله زازای وایي د پښتونخوا معاملات هم تر ډیره د پاکستان له حکومت سره دي، نو ښه به دا وه چې د پښتونخوا وزیر اعلی دغه مسایل له مرکزي حکومت سره شریک کړي وای او بیا د مرکزي حکومت له لارې کابل سره په تماس کې شوی وای. ځینې نور شنونکي د ستونزو حل لپاره د افغان چارواکو او علي امین ګنډاپور ترمنځ خبرو ته خوشبین دي، خو په دې نه دي ډاډه چې ګوندې په پایله کې باید د ګنډاپور په ناوخته شوي پریکړې پاکستان عملي کړي او که نه. د سیاسي چارو شنونکی شهسوار سنگروال وایي په پښتونخوا یا هم د پاکستان تر کنټرول لاندې بلوچستان او وزیرستانونو کې حالت دومره خراب دی چې پاکستان یې د کابو کولو وس نه لري، ځکه اوس دوی دا خبرې کوي. لا دې وړاندې د پاکستان پخواني لومړي وزیر عمران خان هم د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور ته چې د نوموړي د ګوند مهم غړی د سپارښتنه کړې وه چې کابل ته لاړ شي او له موجوده چارواکو سره د خیبر پختونخوا پر وضعیت خبرې وکړي.